د پښتو ادب مینوالو ټولو ته سلامونه او احترامات. نن مونږ کوشش کوو چې د پښتو جملې جوړې کړو او دې سبق کې تاسو د دې جوګه شئ چې پښتو جملې څنګه جوړېږي. نو زه کوشش کوم چې دې کې هغه توري راواخلم کوم چې په اردو کې نشته، نو هغه بدل د هغو تورو به وضاحت هم وشي او د هغه اوازونو به هم پته ولګېږي او تاسو ته به دا ښکاره شي چې دا جملې څنګه جوړې شوې. نو انشاءالله چې کوم کسان غواړي چې موږ پښتو زده کړو، نو هغو ته به ډېر په اسانه دا هر څه مخې ته راشي. نو زه دلته کوشش کوم، ما یو څو تورې راغستې دي چې سیم، جیم، ګې، خین او نونو، دا ما راغستې دي، دا 5 توري. نو په دې زه کوشش کوم په دې زه لیک وکړم او که مطلب نور څه وضاحت ضرورت و هغه به هم پکې راولو. نو موږ اول کوشش کوو چې د سیم یا د څې د دې به موږ څنګه جملو کې به دا کاروو. نو زه یو جمله راوړم، ته څه کوې، ته څه کوې، sign of interrogation. نو دا یوه جمله شوه، ته څه کوې. دغه شان که موږ په دې باندې بله جمله جوړوو، ستا څه نوم دی، څه حال دی. دا 3 جملې به موږ جوړې کړي او دا د دې خپل آواز لکه څه، ته څه کوې نه، ته څه کوې، ستا څه نوم دی، څه حال دی. دغه شان موږ راځو اوس د ځې یا د ځیم، نن د څه ورځ ده. نو دا تاسو وګورئ دې جملې کې څیم هم راغلو او ځه هم پکې راغلو، نن د څه ورځ ده. دغه شان که موږ بله جمله جوړوو، نو موږ به دا کوشش وکړو چې ځینې خلک ډېر ښه وي. نو دا دویمه جمله شوه، راځه چې ځو. دا بله، دا 3 جملې شوې. تاسو دا وکتلو چې د دې جملو کې موږ څیم او ځیمو د دې وضاحت وکړلو او ښه ښکاره شو. نو څه او ځه دا داسې اوازونه دي. اوس موږ راځو، موږ دا ګا یا دا ګې د دې موږ یو جمله راوړو، زمونږ ډېر ښه وطن دی. دغه شان د هغه سپینه ګیره ده. دغه شان که بله جمله موږ جوړوو، دا ډېر خوږ انسان دی. نو دا اوس ګوره موږ سره ښه د دې وضاحت هم وشو، د دې تورو زمونږ ډېر ښه وطن دی، د هغه سپینه ګیره ده، دا ډېر خوږ انسان دی. نو دا موږ سره د دې وضاحت وشو. دغه شان موږ سره د خینه ښه ورځ درته غواړم، دا یوه جمله شوه. هغه ډېر ښه انسان دی، دا بله جمله شوه، دې کې هم خین راغلو. ښه کوه، بد نشته، دا بله جمله شوه. نو د دې وضاحت هم وشولو. تاسو ته سوچ وکړئ، دا ډېر په اسانۍ سره او که څوک غواړي نو ډېر اسانۍ سره دا زده کولی شي. د خین اواز اوس نونو لکه اکبر ډېر ښه اتڼ کوي، نه اتڼ. دغه شان هغه
کوڼ دی. دا دوه شوې. دغه شانه که موږ د نور استعمال کوو نو اتڼ، کوڼ او انګڼ. زموږ انګڼ کې ونې دي. نو دا د دې وضاحت هم وشو. دا تقریبا موږ نن چې کوم توري راوړي وو د پښتو د هغې وضاحت موږ مادې کې وکړلو چې تاسو ته خیال وي. نو دې سره به انشاءالله دغه توري چې کوم دي د دې وضاحت به تاسو ته شوی وي.